طول عمر میں تیر شو بیہودا پا زمانہ اس دی زمان سروی او د ترکو یستانا اس میں حاصل نکڑو پشیخ پا ملائی کے پس لدی میوار دے ہر چیشی پا مائے خانہ اس پا دیتا سپی اس میں حاصل نکڑو پشیخ پا ملائی کے پس لدی میوار دے ہر چیشی پا مائے خانہ پام کو دا منصور غندی پدار نش رحمانا دیر داد عشق خبر مکڑنا دانا اس منصور تو بتوئے چاہ کافر ہو دس سکوش ملیانو پدار والے ہو خے جاؤ والے ایک یہ خاص وجہ ظرف کمزور ہے شیپ کے ڈیر راگے ضبط ہو نکڑے شو چڑے ہوئے یو مقام دے پدے ولایت اغیتا استغراق فی اللہ یو استغراق فی اللہ دے یو استغراق فی الرسول دے یو استغراق فی الشیخ استغراق فی اللہ دیتا ہوئی چیو سڑے ہوئی اللہ 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 تمام اندامون ہے بلا خبرہ نکی اللہ 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 مقام تچو رسی استغراق فی اللہ رش مل کل محوشی دا خدای پزاد نو دے چی آرچر تا گوری بیاورتا اللہ اللہ کاری بل سنخ کاری منصور استغراق فی اللہ را گئے چیزان تا گوری میں اللہ ورتخکاری آوازی اوکو چی انا الحق انا الحق خلق رونی وچی دا سوے انا الحق ذکر چار سورتا راوینی و مڑی کو اگر اسیم انا الحق چگی والی چی کمر اسید تغاڑا کیا چھوڑ پکم لارے چی دا جنازہ اڑا آت دیوالونو نم انا الحق چگی را کم قبر تے چی دے کزولو قبر نم انا الحق چگی را ہمیشہ دا پار دا عاشق لو یا وظیفت سی عاشق سڑی وظیفہ خدای چی محبوب زماش او محبوب پا دے کائنات کی بل سوک کے دیشی سوا دا خدای دا ذات محبوب پا دے کائنات کی بل سوک کے دیشی سوا دا جناب محمد رسول اللہ بلم لا سوکشتا پا دے کائنات کی چابوئی چی زم سے بل سوک پا خدای قسم چی دا کوششو کئی او دیر آسان ملاوی چی یو زیارت در توشو دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نمر بدے آغا خون دا خلین نزی او نبا طول عمر پا بل خون پسی او گردے کہ یو زل پا خوب کے در تدا زیارت دے سمجھ درود شریف نا حرام و نزان ساتلو نا خکول بد و نزان بچ کول پدی سیزنو باندی عام طور میاش دو خواریو کا تو گورا چھتا تکی دا چھ طالبوں دا درود شریف اس میزان مڑ کو نکی زکا چھ دید مردار و سر خلط شن خلین میں کنزلی مزی خزو پسے بس خلا میں خراب شو اس دیر کوشش کو مراتن ملے طالب گرہ زمانہ کی جو خلا میں امٹی کو اور خیالات میں امٹی کو سلور کرتی ما جناب رسول اللہ پہ خوب کی لی دے اس کلو لہوشو دی دنیا کے گرزم کرنے چسترگی مم شیطانت گوری وگونا مم مرام تو باوری بدن مم مرامیانو سر جنگی گی را جنگی گی کہنا جی اس منگ سر در رسول اللہ سکار دے چھ منگ تزان ہو اگر پر پاک وقت پکار پاک خلق پکار پاک ذہن پکار پاک زڑ پکار زماتی زان سوچ کوئی فکر کوئی دنیا اڑانا دا دنیا اڑانا دا
هغه ورځ ما ته چاوي تا وی چې یو مولانا صاحب ویلي چې د ادیره کې د سمړې نشته چې ته وګوره وړه دې خوشحال شي مالدا څه دروغ دا دروغ ته پیمانه وای چې دا مونږ اوس مړ کیږو نو مونږ په قبر کې یعنی جنت کې تاسو به جنت کې یعنی تاسو چې مړ شئ نو بس جنت کې بناستئ دا هم لا کوم خوب لیدل یعنی زه ملایم چې بس مړ شم زه به جنت کې تاسو به جنت کې ما دې سترګو لیدلي دي دې سترګو ګونګټان لړمان ما دې سترګو لیدلي دي مړی پروت دی لوی اشتها ورسره پرته ده لوی د دې امسانه اوږد خامار ورسره پرته زموږ یو استازو د هغه دې سترګو لیدلي طالب مړو شپږ میاشتې پسې قبر وکنستو کلي ته یې وړو د ترمزا حاجي صاحب په غذا کې مړو د دې خپو نه د ګلاب بوټی زرغونو په دې سینه راغلی او تک سور ګلاب یې د سپېږمو ته ولا د قبر معامله الله مونږ ته نه ښودل دې کې خاص راز دا دی چې د دنیا نظام به خراب شي کني منټ کې به درته خدای وښیي چې دا قبر د دې خلقو د اور تنور دی